هغه کوم کارونه دي چې د هغه کارونو د وجې یو ښځه د بدکارۍ اړخ ته تللی شي. اگر که زما د دې ویډیو موضوع به تاسو ته ډېره نوې وي خو ډېره زیاته ضروري ده هغه ښځې چې هغوی بدکاري کوي، ناروا کارونه کوي، هغوی ولې او د څه خبرو د لاسه مجبوره دي. ویډیو را سره تر اخره وګورئ. قدرمنو دوستانو، د دې ټولنې په حقیقت باندې مو پوهوم. دا ویډیو را سره خامخا تر اخره وګورئ. که موږ تاسو وګورو نو د ټولو نه لومړۍ خبره دا ده چې کوم خلک بېوسه وي، غریبانان وي، په پردو کورونو کې ښځې کارونه کوي یا داسې وي چې هغوی خیر خیرات غواړي، نو د دغه ښځو تعداد به زیات وي چې دغه بدکاري وي. که د دې پلټنه وشي یا دوی پسې معلومات وشي نو داسې هم مخې ته راځي چې د دغه غریبو ښځو د کورنۍ یا د دوی د رشته دارو کوم خلک چې دي هغه به ښه مالداره هم وي خو بیا دوی زکات نه ورکوي. کله چې د زکات شرحه کمه شي او هر څوک د خپل مال نه زکات نه ورکوي نو په دغه دوران کې خلک مجبوریږي د ډېرې غریبۍ د وجې دغسې کارونه کوي. په دې باره کې موږ مخکې هم مختلف قسم ویډیوګانې شریکې کړي دي چې یو څو تاسو سره شریکوم چې دغسې یو ښځه وه، د هغې خاوند هم وفات شوی و. چې کله هغه وفات شو نو د واده نه وړاندې چې د هغې ډېره ښه زندګي تېرې د خپل خاوند سره ډېره زیاته خوشحاله وه، خو د واده نه پس سمدست په هغې باندې داسې ورځې راغللې چې هغې سره بیا خلکو تعلق هم په سمه طریقه باندې نه ساتلو، ځکه چې هغه غریبه شوې وه. هر چا به دا فکر کولو چې دا زموږ نه پیسې ونه غواړي یا زموږ نه قرض ونه غواړي، نو آخره کې هغې به چې خیر خیرات ټولولو اخر د هغې په هغه پیسو باندې هم ګزاره نه کېدله او بیا هغه مجبوره شوله چې دغسې کارونو ته یې لاس واچولو. نو د دې ویډیو جوړولو مقصد زموږ یو پیغام ورکول دی او هغه پیغام دا دی چې په خپل چم ګاونډ کې تاسو خپلو غریبانانو سره خپلو کوم هغه خلک چې دي چې هغوی بېوسه دي نو هغوی سره مرسته وکړئ. اکثر خلک داسې کوي چې ډېرې مرستې فاونډیشن له ورکوي، کوم چې خیریه بنسټونه دي، خیریه ارګنایزیشنز دي، هغوی سره مرسته کوي او د هغوی په لاس باندې غواړي چې غریبانانو سره مرسته وشي. دغه خبره هم 100% ښه نه ده، ځکه چې دغه خیریه ارګنایزیشن چې کوم دي دوی ډېرې زیاتې پیسې په خپله وخي، دوی ډېر یو پرسنټ یا 2% حصه چې د غریبانانو ته ورکوي. نو د خبرې مقصد مې دا دی که تاسو مرسته کول غواړئ نو تاسو په خپله باندې غریبانانو سره مرسته وکړئ. ستاسو په چم ګاونډ کې به ډېر غریبانان وي. که هر سړی په خپل چم ګاونډ کې همدغسې غریبانانو سره مرسته وکړي نو بیا به هر طرف ته خوشحالي راشي او یو اړخ ته به هم داسې د غریبۍ ماحول جوړ نه شي چې څوک بدکاري وکړي.